السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، تاسو ته پته ده چې وخت څومره تیز تیریږي. دا د رجب میاشت او رستنۍ ورځې دي. هغه مبارکې ورځې دي چې د الله رحمتونه پکې نازلیږي خو ډېر زر ختمیږي. رجب د توبې، عبادت او د برکتونو میاشت ده، او د دې میاشتې په وروستو ورځو کې نوافل کول داسې دي لکه پټه خزانه چې کلاو کړي. که غواړئ له دې ورځو پوره فایده واخلئ، د نن نه تهجد، اشراق، چاشت او اوابین نفل شروع کړئ. دا عبادتونه نه صرف د آخرت لپاره دي بلکې د دنیا ژوند هم ښکلی کوي هم، او سکون، صحت، رزق او کامیابی هم ورکوي. راځئ چې په اسانه واضح الفاظو کې وګورو چې دا نوافل ستاسو ورځې د ژوند څنګه بدلولی شي. یاد وساتئ د رجب په وروستو ورځو کې دا نوافل کول د الله خاص رحمت راکاږي، ځکه حدیث کې راغلی دی چې رجب د الله میاشت ده. اوس د هر نفل دنیاوي او اخروي فایدې واورئ. تهجد د شپې خزانه ده. تهجد هغه مونځ دی چې سړی لږ اوده شي بیا د شپې پاڅي او مونځ وکړي. دنیوي فایدې دا دي: دا مونځ انسان ټینشن، ذهني دباو ختمی، دماغ تازه کوي او د ورځې کار کې برکت راولي، زړه ته مضبوطیا ورکوي او په نوکرۍ او کاروبار کې د حاصلولو ذریعہ ګرځي. د رجب میاشت په دې ورځو کې تهجد کول ژوند ته سکون، حوصله او سمې فیصلې کولو طاقت میلاویږي. سړی د سهار نه بسترې نه تازه، خوشحاله او پر اعتماده پاڅي. د آخرت فایدې دا دي: تهجد ګناهونه معاف کوي، دعا پکې قبلیږي، بنده الله ته نږدې کیږي. الله پاک فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې چې د شپې تهجد کوه، دا ستا دپاره نفل دی. امید دی چې ستا رب به تا ته مقام محمود درکړي. مقام محمود هغه ځای دی چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت سفارش وړاندې کوي الله ته، په امت باندې سخته وي، نو دغه مقام محمود کې به سجده ریز کېږي او سجده به کوي الله ته. اشراق مونځ دا د رزق برکت دی. دا مونځ د سحر د منځ نه پس د ذکر د دې نه فارغ شي او نور راوخیږي، په دغه ټیم ادا کیږي. اشراق مونځ رزق کې برکت راولي، ځکه چې حدیث کې دی حج او د عمرې ثواب لري. د دې مونځ سره د ورځې په ښه شان شروع شي، دماغ له آرام ورکوي، شیطان وسوسې ختموي او په کاروبار او نوکرۍ او تجارت کې کامیابی راولي. د رجب په دې وروستنو ورځو کې اشراق کول مالی استحکام، خوشحالي راولي. ډېر خلک وایي ترقي سبب مال د اشراق مونځ وګرځېدو. د آخرت فایدې دا دي: نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سهار مونځ په جماعت سره وکړئ، بیا تر نور ختو پورې ذکر کې اوسئ او بیا 2 رکعته مونځ وکئ. دا د یو حج او د یوې عمرې ثواب لري. دا مونځ د جنت درجې لوړی او د الله رضا سړي ته نصیب کیږي. چاش مونځ دا د نیمې ورځې مونځ دی. دا مونځ د ورځې په منځ کې ادا کیږي. دنیاوي فایدې دا دي: دا مونځ صحت مضبوطوي، ستړتیا ختموي، بدن ته طاقت او قوت ورکوي، حادثات اور بیمارون حفاظت ملاویږي، رزق کې برکت راولي، دماغ پرې تیز وي، سړی ښه سبق وای یا کار خطر سره کوي. د رجب په دې آخري ورځو کې چاش مونځ کول پکار دي. دا ورځې په خپله هم قیمتي دي او چاش مونځ هم قیمتي دي. او چاش مونځ انسان ته تازگی ورکوي، بلکې قدرتی انرژي پشان. د آخرت فایدې دا دي: نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انسان په بدن کې 360 جوړ دي او د چاش مونځ د هر جوړ صدقه ده. دا مونځ به د قیامت په ورځ باندې
په اعمالو کې وزن پیدا کوي، ګناهونه معاف کوي او جنت ته د داخلېدلو سبب ګرځي. د اوابین مونځ د ماښام سکون دی. دا مونځ د ماښام نه پس ادا کیږي. دنیاوي فایدې دا دي: دا مونځ د ورځې ستړتیا ختموي، خوب ښه کوي او د کور ماحول ته سکون راولي، ذهني بوج کموي، رشتې ښه کوي او کورنۍ ژوند خوشحاله ساتي. د آخرت فایدې دا دي: نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا د ماښام نه پس 6 رکعاته مونځ وکړو نو د ده ګناهونه به د دریاب د زګ عمره معاف شي. دا مونځ به د قیامت پر ورځ نجات او جنت ته داخلېدلو سبب وګرځي. زما محترمو عزتمندو، د رجب دا رستنۍ ورځې مه ضایع کوئ او نن نه دا نوافل شروع کړئ او په خپله وګورئ چې ستاسو دنیا او آخرت څنګه بدلیږي. دا ډېر قیمتي ورځې دي او د نوافل هم قیمتي دي، ځکه د قیامت په ورځ باندې به چې کله فرض اعمال کم شي، یعنی فرض کمی راشي، نو د نوافل نه به پوره کیږي. چې موږ سره د نوافلو ذخیره نه نو د کوم ځای نه به پوره شي. نو موږ له پکار دی چې ورځې هم قیمتي دي او خپل اعمال په دې قیمتي ورځو کې موږ نور هم سیوا کړو. نو موږ به د دنیا نه چې ځو نو موږ سره به ډېره ذخیره وي. الله دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. امین.